د ننګرهار ملي تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ ګرانو لیدونکو موږ دا ځلې په جلال آباد ښار کې په ترافیکي اشارو باندې راپورتاژ جوړ کړی چې دغه ترافیکي اشارو نشتون یا پلجېدلو څه ستونزې راولاړې کړي دي په دې برخه کې د خلکو د ډریورانو او د ترافیکو نظر راخلو هیله ده چې دغه راپورتاژ موږ سره تر پایه وګورئ د جلال آباد ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د ترافیکي اشارو نشتون او یا د تخنیکي ستونزو له امله دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي ډریوران وایي چې که چیرې ترافیکي اشارې فعاله شي نو د بې ځایه ټکرونو او د ګڼو ستونزو مخه به ونیول شي زما نوم شریف الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رشکا چلوم دا رکشا خو چلوئ په دې ښار کې تګ راتګ کې دغه ترافیکي اشارې نشتون یا د دې پلجېدلو کومې ستونزې ولاړې کړي والله ستونزې ډېرې زیاتې دي که ترافیکي اشارې نو موږ به ورته احترام وکړو وبدرېږو ورته خو ستونزې په دې زیاتې دي چې افغانستان کې د برق ډېره ناکامي ده 4 ساعته برق نه وي نو که چېرته ترافیکي اشارې نو موږ به ورته احترام وکړو ځکه چې ترافیک به موږ سره په عذاب نه بل به هم په عذاب نه عوام به هم په عذاب نه او موږ ته به هم ډېر سهولت دی ځکه چې رشکه به هم دمه کېږي او کرارې به ورته ودرېږي او 2 دقیقې دا اوس فعلا جلال آباد په ښار کې دغه ترافیکي اشارې پل دي څومره ستونزې را پیدا کړي دې ډېرې ستونزې را پیدا کړي رش ډېر زیات کړی دی هر څوک په خپل سر اخوا نه هم ګاډی راځي دې خوا نه هم ګاډی راځي رشکه هم پکې ورننوځي نو ستونزې ډېرې زیاتې دي غوښتنه دې څه ده غوښتنه مې دا ده چې د خیره سره د اول خو برق جوړ شي چې برق جوړ شي د خیره دا به هم سره جوړ شي زه مستری جمال یم او د دې ښار اوسېدونکی یم او دغلته مې رکشا ده او موټر چلوم دغه ترافیکي اشارې خرابې شوي دي یا مقصد د ښکاره غوښتي دي دې برخه کې ستاسو نظر څه راولري والله چې دغه ټولو عوامو ته ستونزې دي اول باید چې دغه اشارې فعال شي اشارې چې فعال شي انشاءالله تعالی دغه بیروبار هم کمیږي خلکو ته ستونزې هم نه پیدا کېږي او مشکلاتونه ډېر دي خو خیر دغه اشارې ډېر ضرور دي ډېر ضرور دي دا باید فعاله شي غوښتنه مې دا ده د اماراتو نه د اسلامي حکومت نه چې باید دا فعال کړي حتی ټرافیکان هم په جنجال کې اخته دي قمبختانان دغه چې فعال شي نو که ټرافیک ولاړ وي او که ولاړ نه وي ټول خلک باید د همغه اشارو دغه نه خپل حرکات وکړي نوم مې عبدالرافع ده او د ننګرهار اوسېدونکی یم نو د موږ هم همدا نظر ده چې تر څو دا ترافیکي اشارې فعاله سي چې د موږ وطنوالو ته خو دا ښار هم وړکی ده بیروبار پکې زیات ده او بل مشکلات ترافیکو ته هم د دې ګرمۍ کې څوک هم نشي درېدی ترافیک غریبانان ولاړ دي هغې کې ځینې داسې خلک یې پې بړچونه هم کوي او بد و رد هم ورته وایي تر څو دا ترافیکي اشارې فعاله سي نو بیا به ښاریانو ته دومره مشکل هم نه وي ترافیکو ته به هم مشکل نه وي هر څوک به قانون مراد کوي او چې قانون مراد نه سو بیا هم د دولت نه دا خواست ده چې قانوني چلند ورسره وکړي ما نوم محمد آصف دویم ساتنمن معاون ټوله ترافیک دغه د ترافیکي اشارو نشتون په جلال آباد ښار کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي هم ډریورانو ته دغه اشارې چې دي په جمهوریت کې دغه یو څه عوارض لرل موږ پیشنهادونه په هغه وخت کې ولېږل مرکز ته نو طبعا هغې وخت کې اجرا نه شوه او اوس شرایطو کې مدیر صاحب ترافیک 2 دفعه مرکز ته پیشنهادونه ویوړه نو موږ ورته لاس په کار یو که کومه چاره دي موږ ترافیک ونه لري نو هغې کې مو وایي سیګنال خراب دی هغې کې موږ پولیس ترافیک لرو د خلکو د ژغورلې په خاطر چې ماشومان اوړي یا حادثه ونشي یو چا ژوند خطر کې ونه ولېږي غوښتنه هم دا ده چې اسلامي امارات دې ته لږ توجه وکړي او موږ خپل هم داسې نه وي چې ورته قرار ناست یو موږ پیشنهادونه ورکړي او په دې چې یو څه هغو توجه وکړي انشاءالله دا مشکلات به حل شي نظم دې سره خپله برابرېږي په دې پولیس ترافیک به صرف کنټرول کوي ولاړ به وي چې وبګوري چې کوم موټر غلط واوښتو هغه ته به توصیه کوي او یا به پرچه د جریمې خو موږ نه لرو دا د دې هغه چې کوم دی دا خرابېدل یا پلجېدل او دا د برېښنا ستونزه راته خپله تخنیک په ننګرهار کې خو د برېښنا ستونزه هم زیاته شته ده په دې چې کله برېښنا وي او کله نه تاسو ته بهتره معلومه ده چې ننګرهار کې موږ د برېښنا ستونزه لرو او د برېښنا مشکل هم باید د دې حل شي
په دې چې دا مکمل برېښنا غواړي. ګرانو لیدونکو، تاسو د ډریورانو یا موټر چلوونکو او د ترافیکو خبرې او نظرونه واورېدل. ګورو چې ښاریان د ترافیکي ستونزو د اشارو د نه ستونزې یا د خرابېدو پلټېدو سره کومې ستونزې لري. د دوی نه به یې ستاسې نوم؟ محمد قاسم. کوم ځای اوسېدونکی؟ د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ اوسېدونکی. دا د ترافیکي اشارو خرابتیا یا نه شتون څومره ستونزې را پیدا کړي دي؟ دی خو ډېر ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي چې اول عمده لامل یې چې دی د برق نشتون دی، چې په ښار کې د برق نشته ده. چې چېرته د برق په منظم ډول راشي او دغه ستونزه به خپله ورسره حل شي. ترافیکي اشارې چې کوم دي دا باید فعالې شي او د دې په برق چې کله رامنځته جوړ شي او خوشي شي په خپل وخت سره. د ترافیکي اشارو نشتون څه ستونزې پیدا کړي؟ ډېر ګڼې ستونزې پیدا کړي دي چې رش جوړېږي ډېر زیات دغه ستونزې او خلک په منظم ډول یو چېرته چا سره مریض یو ښه بد په منظم ډول په خپل وخت سره روغتون ته نشي رسېدلی او ډېرې زیاتې ستونزې موږ ته دغه پیدا کړي دي چې باید دولت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دا ترافیکي ستونزې دغه برق ترافیکي اشارې چې دي دا کوم موږ ته فعالې کړي او دغه ستونزې به خپله د منځه دې سره ولاړې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید محمود زه جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. دغه ترافیکي اشارې په اړه تاسو پوښتنه وکړه. ترافیکي اشارې که دا جوړ وي همیشه نو ډریوران ښاریان کولی شي په منظمه توګه سړک یو خاص بلې خوا ته عبور وکړي، تګ و راتګ وکړي. د دغه اشارو خرابېدل یا دغه اشارې چې کوم اوس خرابې دي له دغه خرابوالي سره خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا ډریوران نشي کولی چې هغه ترافیکي قوانین په ځان باندې عملي کړي. ځکه که اشاره بل هغوی پوهېږي چې په دغه اشاره باندې په دغه رنګ باندې تېرېږي، په دغه باندې سټاپ کېږي او پیاده رو تېرېږي. خو د دغه اشارې چې دا خرابې دي نو دا خلک ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. څوک نه پوهېږي چې کومه وخت کې سړک نه تېر شي. همدغسې ډریورانو دپاره هم ډېر غټ مشکل ده. ډریورانو دپاره غټ مشکل دا ده چې دوی نشي کولی چې په سمه توګه هغه قانون مراعات کړي. هم دغسې ترافیکو دپاره هم مشکل ده. خلکو ته ډېر مشکلات دا دي چې که اشاره مثال د خبرې هغه قانون مطابق اشاره عیار وي نو کولی شي پیاده رو هم خپل اشارې رنګ ته په کتو سره سړک نه واوړي یا خپل کار اجرا کړي. خو د اشارو نشتون سره خلک ډېر زیات مشکل سره مخ دي. دوی نشي کولی چې په صحیح توګه په اطمیناني توګه سړک نه واوړي. غوښتنه مو د ترافیکو مدیریت څخه دغه ده چې دغه اشارو په جوړولو کې باید جدي هڅه وکړي څو پورې چې دغه اشارې جوړې شي او خلک دغه ستونزې او مشکلات څخه لاس ګرېوان دي، دغه مشکلات څخه خلک خلاص شي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ترافیکو مدیریت مسؤلین دغه ستونزه مني، خو ژمنه کوي چې د یو تخنیکي ټیم له لوري به ژر تر ژره یادې ستونزې هوارې کړي او خلک به په اسانۍ سره د یادو ستونزو څخه خلاص شي. د ملي تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو، د ترافیکو په اشارو د راپورتاژ په لړ کې موږ اوس د ننګرهار ولایت د ترافیکو د قدرمن مدیر جناب مولا نور جهان جواد شیرزاد صاحب سره مرکه لرو. دا به د ترافیکو په ستونزو او هغه تخنیکي اړخونو باندې موږ سره خبرې وکړي. هیله ده چې موږ سره دغه راپورتاژ تر پایه واورو. جناب مدیر صاحب، موږ نن په ښار کې د خلکو نظرونه واخیسته، د ډریورانو واخیسته. د ترافیکي اشارو نشتون یا پلجېدلو ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. من حیث د مدیر د ترافیکو خلکو ته څه نظر لرئ؟ څه ورته جواب ورکوئ او د دغه تخنیکي ستونزو په حل کې تاسې څومره خلکو ته ډاډ ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د سهار نه تر د سهار 6 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې ترافیک په خپلو چوکو کې ولاړ وي او د ترافیکو اشارو مشکل چې دی دا د جمهوریت د وخت نه یو تخنیکي مشکلات دي چې اوس د ریاست عمومي ریاست سره موږ خبره کړې ده. هغه وخت خپل تخنیکي ټیم رالیږي
او دا جوړو د خیره او ټول ښاریانو له اطمینان ورکوو هم د ریاست برق سره خبره به دې کې هم کړې هم د ښاروالۍ سره هم کړې ټولو ښاریانو له موږ اطمینان ورکوو چې د کم وخت کې به انشاءالله اشارې جوړې شي یعنې دا مشکل به حل شي خلک به په ډاډه زړه خپل کار او په ډاډه زړه به کار وکړي او اشارې به جوړې وي انشاءالله دا ستونزه په کوم ځای کې وه چې دا د جمهوریت نه تر دې دمه پورې همداسې پاتې وه او اوس تاسې په دې لټه او په تلاش کاستئ نو دا خو یا به د برق د خوا نه وه یا به نور څه ستونزه وه خو داسې خاص معلومات یې تر اوسه موږ نه دی کړی چې د دې ستونزه د کوم ځای نه وه تخنیکي ستونزې دي که د برق د برېښنا نه تخنیکي ستونزې تخنیک نه دا ستونزه ده د برق ستونزه نشته برق الحمدلله شته دی ننګرهار کې مشکل نشته او تخنیکي ستونزې فکر کوئ چې په ډېر زر وخت کې به دا ډېر کم وخت کې د ښاروالۍ سره هم خبره کړې د ریاست برق سره هم خبره کړې انشاءالله ټولو ښاریانو له اطمینان ورکوو چې د کم وخت کې به انشاءالله دا جوړې وي او خپل تګ و راتګ به دا چې کېږي فعاله شي بیا به د خلکو ټولې ستونزې او ټولې ستونزې به انشاءالله ستاسو ترافیکو ته به هم اسانتیاوې رابرابر او شي ډېرې اسانتیاوې برابرې